بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په لمانځه کې تش رکعت ډک وکړي یا ډک رکعت تش وکړي، د دغه کس لمونځ څنګه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا دواړه صورتونه فرق لري. که څوک تش رکعت ډک وکړي، پر دې باندې هیڅ شی لازم نه دی، ځکه جوهر النیره لیکي ولو قرأ فی الاخرین الفاتحة والسورة ساهیا لا سهو علیه. که سهوا دا صورت ووایه، تش رکعت یې ډک کړي، هیڅ پروا نه کوي. همدغه الفاظ په تاوای هندیه جلد اول صفحه 146 هم لیکلي دي. او که چیرې یو څوک ډک رکعت تش وکړي، نو پر هغه باندې سجده د سهوی لازمه ده. هدایه جلد اول صفحه 4 کې لیکي که څوک واجب پرېږدي، پر هغه باندې سجده د سهوی لازمه ده. او که څوک الحمدلله وایي دا ضم د صورت دا واجب دی، د دې په ترک سره سجده د سهوی لازمه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.